د بلخ په مرکز مزاري شریف ښار کې د وزلوبې فدراسیون له لوري د 2 ورځو لپاره د شمال زون په کچه د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې چې ملي لوبډلې ته د وتلو او هیوادوالو ته د تفریح سفر او ساتیرۍ په موخه په دغه دودیزه پخوانۍ لوبه کې څه باندې 200 وزلوبغاړو برخه اخیستې وه. ما تورنمنت‌های در کل ولایت به خاطر آمادگی تورنمنت عمومی که در ماه اوت برگزار میشه به او گرفته میشه. این گرچه در مزار شریف هم از کل ولایت‌های افغانستان مردم جمع شده، چاپاندازهای عزیز ما تقریبا اگر باید بگویم از 6 ولایت امیال چاپاندازا و اسباش جا حضور داره، مسابقه جریان داره. دیروز هم بود، امروز هم، امروز 2 روز دومش است. انشالله امروز خاتمه پیدا میکنه. تربیت بدنی برنامه‌های بعدی نیز در این قبال داره که یکی از او برنامه‌های بزرگش تورنمنت بزکشی مزار شریف است که دومین بار در شهر مزار شریف میان تمام ولایات بزکشی کشور برگزار میشه. همدارنګه یو شمیر نندارچیان چې له لرو او نږدې ځایونو څخه دغه لوبې لیدو ته راغلي په هیواد کې غوره امنیت د داسې سیالیو ترسره کولو لپاره مناسبه زمینه بولي. دلته چې موږ ګورو له هرې ژبې نه بس راغلي دي، د بزکشي سیل ته راغلي دي، مینوال دي، ټول یو ورونه دي. دا خبره نشته چې ته پښتون یې، زه تاجک یم، ته ازبک یې، ټول یو ورونه یاستو، یو قوم یاستو، یو وحدت ده. یک صلح است، یک آرامی است، امنیت است. ما از امارت اسلامی افغانستان خوش هستیم. یک آرامی است، اولاد ما، فامیل ما، خود ما در امن و آرام هستیم. وزلوبه افغانستان کې یوه ولسي لوبه ده چې ګڼ شمیر مینوال لري چې تر ډیره په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې دود ده.